عاجل خبر افغان ځواکونو یو ځل بیا پر پاکستاني پوځ شدید هوایي بریدونه ترسره کړل چې په ترڅ کې لسګونه پاکستاني پوځیان هلاک سول. دا چې یاد برید چیرې څنګه او ولې سوی بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت وایي چې اسلامي امارت د پاکستان پوځي رژیم د تیرې شپې د بریدونو په جواب کې د کوهاټ په پوځي قلعه د بي پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي. د سرچینو په وینا له همدغې پوځي قلعه څخه د پاړه چنار، سدې، خیبر، کرمي ایجنسۍ او د فرضي کرښې په اوږدو کې د جګړې د ملاتړ او لوژستیکي اکمالاتو عملیات ترسره کېدل. سرچینو زیاته کړې چې په همدې برید کې د پوځیانو د اوسېدو ځایونه او د وسلو او مهماتو زیرمې په نښه سوي دي او د جګړې د قماندې مرکز او د پوځي قلعه د قماندان دفتر هم چې له همدې ځایه شاوخوا 2 کیلومتره واټن لري په دقیقه توګه ویشتل سوي دي. تر دې مهاله د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نه دي څرګند سوي، خو د لسګونه پوځیانو د مرګ ژوبلې خبر ورکول سوی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.